अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनवालो उम्मीद लरम चे तासो टोल बरुख जुड़ वई दोस्तानो प मुल्क के ढेर ज़्यादा सैलाब दे ची द सैलाब द वजी मुख्तलिफ इलाकी और मुख्तलिफ पाकिस्तान की चिमकुमी मुख्तलिफ सूबी दी दोस्तानो प आगी की ज़िया पजे बांधे सैलाब रगले ची मुख्तलिफ खलक पके वफात शवल और दोस्तानो ढेर ज़्यादा जानी और माली नुकसान पके वशो और ढेर ज़्यादा जनावर पके मड़ शवल। दोस्तानो द दी په هکله در سره مکمل معلومات شریکوم چې دوستانو په کوم ځای کې سیلاب راغلو او څومره نقصان پکې وشو. دوستانو ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ملک په مختلف سیمو کې ډیر زیات سیلاب راغلی. دوستانو په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې ډیر زیات سیلاب راغلی او ډیر زیات جانی او مالی نقصان وشو. دوستانو په سوات کې ډیر غټ هوټلې پریوتې په دوستانو په سوابي مردان او چې څومره د سیند سمندر سره د دریای سیند سره نږدې علاقې دي دوستانو هغه ته ریډ لاین ورکړي او دا خبره ورته کړي چې تاسو به د سیند سره چې کومې نږدې ایریا دي دا به خالی کوي ځکه چې دوستانو د اوبو پریشر ډیر زیات دی او اوبو هر سایډ ته تلل شي. خو دوستانو د دې په هکله تاسو سره موږ یو خبر شریکو چې دوستانو نوخار چې کوم دی په هغه کې د سیلاب ډیر زیات کم دی. دوستانو څنګه چې په 2010 کې سیلاب راغلی او نوخار ډیر زیات خراب کړی د هغې نه بعد دوستانو پرویز خټک چې کله وزیر اعلی شو نو د هغې نه بعد هغه داسې دیوار تاو کو د نوخار د سیند په سیمه کې چې د هغې د وجې اوبه بالکل هم نوخار ته نشي راتلل بلکې د نوخار سیند باندې اوبه ځي. نو دوستانو د پرویز خټک خلکو ډیر زیات تعریف کړی دی چې د ډیر غټ قدم اغستی او اوس مونږ د نوخار خلک مکمل محفوظ دي د سیلاب نه. دوستانو د دې په هکله په سوات کې ډیر زیات نقصان کړی دی او د سوات ایم پی فضل حکیم صاحب دوستانو د شپې ګرځېدو او د خلکو تپوسونه کول دوستانو ډیر زیات خپاو او جړلی چې زما د علاقې خلک ډیر زیات نقصان وشو او ډیر زیات ماشومان او ښځې پکې وفات شولي او شهید شولي. نو دوستانو دا د سیلاب مطابق معلوماتو. دوستانو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.